بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې د یو چا پر ما باندې حق پاته دی، زه غواړم چې خپلې غاړې خلاصې کړم. نو دغه حق چې زه یو خسر ته صدقه کړم یا بل چا ته صدقه کړم، نو زما غاړې خلاصېږي او که نه خلاصېږي. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسائل الکحل جلد نمبر 9 صفحه نمبر 201 هغه دا لیکلي دي چې اول خو د چا حق پر تا پاته دی، هغه سړی به پیدا کړي، هغه سړي ته به ورسوي. که هغه مړ دی یا نسته، نو د هغه چې کوم وارثان دي هغه ته به حق ورسوي، چې کوم هغه د هغه وارثان دي هغو ته به ورکوي. که چیرې سړی هم نه وي معلوم، وارثان هم نه وي معلوم، بیا به د هغو د طرفه صدقه کړي، در څو چې کوشش به کوي چې هغه سړی پیدا کړي. هغه نسته، مړ دی، ورک دی، وارثان یې پیدا کړي، وارثان هم نه پیدا کېږي، نو بیا صدقه کوي. بیا صدقه چې وار چاته ورکړي، که خسر ته ورکوي، که وار چاته ورکوي چې هغه غریب مسکین وي، بیا هغه صدقه هېڅ مشکل او پروا نه لري. په حواله ده در مختار جلد نمبر